د پاسون ټي وي درنو او قدرمنو اوریدونکو پروګرام ادب او کلتور سره زه ستاسو کوربه محب مومند یم او د خویزو په سیمه کې د یو مشاعرې نه وروسته موږ سره د مومندو د سیمې تکړه او محقق افسانه نګار شاعر صحافي او یو ښه لیکوال سینیر لیکوال ښاغلی غلام حسین محب صاحب موجود دی. محب صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایي. ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو د محب صاحب سره به یو څو خبرې هم کوو په ادب او په پښتون کلتور باندې او د هغوی نه به د هغوی یو خوندور کلام هم اورو. محب صاحب څه فکر لرئ چې دا اوس مشاعره په خویزو سیمه کې وشوله، دا رنګه محفلونه ادبي محفلونه، دا رنګه غونډې، دا رنګه ټولنې پښتو ادب ته پښتون کلتور ته کوم قسم وده ورکولی شي؟ نن چې په خویزو کې کومه مشاعره وشوه نو واقعي چې ډېره د کمال خبره وه، ډېره د خوشحالۍ خبره وه او په دې وجه چې یو ډېره موده پس په دې علاقه کې د خړه سیمه کې د پسمانده سیمه کې یو داسې پروګرام را جوړ شو لکه چې دې سیمې مخکې شاعران پیدا کړي دي او دا علاقه په دې خلکو پیژندلې ده، خو اوس پکې د امان خان غوندې ملګري راغلل او په دې موقع باندې په دې ښایسته موسم کې او په دې ښایسته ځای کې یو مشاعره وکړله او د لرې لرې شاعران یې راغونډ کړل، ملګري راغونډ کړل. نو دا یو ښه موقع ده چې په دې باندې خلک د شاعرانو سره اشنا شي، د عام خلک د شاعرانو شاعري خوښي او د شاعرانو د ژوند نه خبرېږي. نو دا قسمه مشاعرې دې ته ډېره وده ورکوي. بله دا ده چې ټول پاکستان کې الحمدلله امن بحال شوی دی. نو دا هم دغه امن یو نښه ده چې دلته مشاعره وشوله او د لرې لرې شاعران پکې راغلل، هر چا پکې خپلو خیالاتو اظهار وکړو. د دې سیمې د دې خلکو دپاره، زموږ د دې ژبې دپاره، د دې ژبې د پرمختګ دپاره، د کلتور ثقافت دپاره او د رسم رواج د پښتنو روایتو ژوندي ساتل دپاره دا قسمه مشاعرې ډېرې زیاتې ضروري دي او زه دوی ته مبارکباد ورکوم. محب صاحب زموږ د پاسون ټي وي کتونکي به ستاسو د کلام په انتظار وي که تاسو هغوی سره خپل تازه څه شعرونه شریک کړئ. زه به یو وړوکی غوندې غزل تاسو ته وړاندې کړم. ستا هر نظر مې د زړه کور کې هنګامې جوړوي، ستا هر نظر مې د زړه کور کې هنګامې جوړوي، ښکلې خبرې دي خبرونه نه نغمې جوړوي. ستا هر نظر مې د زړه کور کې هنګامې جوړوي، ښکلې خبرې دي خبرونه نه نغمې جوړوي. او کومو یارانو نه چې تمه د تمغو لرمه، کومو یارانو نه چې تمه د تمغو لرمه، هغه یاران راته په زړه باندې تغمې جوړوي. او په ما به څنګه زلزلې د قیامت نه را درومي، په ما به څنګه زلزلې د قیامت نه را درومي، هر ادا د قیامتونو علامې جوړوي. او شعر چې دا ستا سپرلي سپرلي یادونه مې د زړه په دشته، دا ستا سپرلي سپرلي یادونه مې د زړه په دشته، د زړه ګل شوو پرهرونو کې وږمې جوړوي. او مختره چې ښکلا او مینه راته یو شولو شاعر یې کړمه، ښکلا او مینه راته یو شولو شاعر یې کړمه، محب د ستړو اسویلو نه زمزمې جوړوي. واه ډېره مننه. قدرمنو کتونکو دا و ښاغلی غلام حسین محب صاحب. د یو بل پروګرام سره د یو بل شاعر سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. زه محب مومند درنه اجازت غواړم، په لوی الله سپارم.